دوه جنازې وړاندی کونکی مهاجرشاه دوستمل د یوې ریښتینې کیسې په لیکه. قطار موټرې او څو دانې موټرسایکل د یوه خړ پړ کور مخې ته ودرېدل. کسان په بیړه ترې ښکته شول. د زیاترو یې تورې او سپینې لونګۍ په سر وې. له یوه موټر راتاو شول. په موټر کې یو خړ پړ تابوت ایښی و. تابوت ته کټ راوړل شو. تابوت په کټ کې کېښودل شو. د تابوت د سر دړه اوچته شوه. د تابوت دننه یوه ښایسته ځواني له اوږدو تورو ویښتو او ښایسته ږیرې سره له یوه نړۍ ارمانونو سره ویده وه. کسان ډېرېدل. د زیاترو له سترګو یې اوښکې بهېدلې. کونډه په زړه برېښوونکو کریغو راووته، لکه لیونۍ د زوی په تابوت ورسملاسته. چغې ګیلې او له ربه ګیلې ټول کلي اورېدلې. د راغلو موټرو ځای نورو ونیوه او هغوی په خپله مخه ولاړل. کونډه یې له خپل زوی سره پرېښوده. کلیوالو د قبر کیندلو ته ملا وتړله. ځوانان د قبر کیندلو ته ولاړل. فاتحه اخیستل شروع چې قطار پوځي موټر د کور مخې ته ودرېدل. عسکر په بیړه راښکته شول. په نظم ودرېدل. شپږ نفرو د برګې رینجرې څخه یو بل تابوت راښکته کړ. په دغه تابوت کې هم یوه غره ته ورته ځواني له بې شمېره ارمانونو سره ویده وه. د عسکرو په سترګو کې اوښکې رغړېدلې. په تابوت ملي بیرغ پروت و. د عسکرو قومندان یو څو د تیارسۍ او همداسې څو نورې چغې وکړې. د خپل ملګري لپاره یې ټوپکې مټ ته پورته او بیرته ځمکې ته ښکته کړې. څو شېبې د خپل ملګري اروا ته د احترام لپاره سکوت وکړ. خو دا خاموشي هم اسمان لړزونکو کړیکو ماته کړه. کونډه د خپل دوهم زوی په تابوت اوښته راوښته. څو ځل ذوب شوه. بیرته را په هوښ شوه. کله د یوه زوی سره ته او کله د بل زوی سره ته منډه کړي. د مور چغو ځمکه او اسمان لړزول. کړیکو یې له ډېرو سختو زړونو او سترګو اوښکې بهولې. مازدیګر شو. څو نفر سپین ږیرې راننوتل. غږ یې کړ، شهیدان راوخلئ، ناوخته کېږي. کونډه په منډه راووته. چغې یې کړې، نه، دا زما زامن دي چې تر څو یې راته ونه ښیي چې شهید کوم یو دی، تر هغو یې رانه هدیرې ته نه شئ وړلی. دواړه ځوانان وو. دواړه د وطن په نوم وژل شوي وو. د دواړو مور یوه وه. د دواړو یو کور و. دواړه سره ورونه وو. د دواړو ځواني وه. دواړه په سرو وینو لمبېدلي وو. دواړو یوه یوه نړۍ ارمانونه له ځانونو سره لرل. دواړه یو د بل په خلاف جنګېدل او د دواړو پر اوږو پردی ټوپک و او دواړه وژل شوي په پردیو ټوپکو. یوازې لاسونه یې خپل وو او بس. سپین ږیرو یو او بل ته حیران حیران کتل او د بورې کونډې جواب یې نه درلود.